د اف ای او دفتر د 550,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کندوز ولایت په ګلتیپې ولسوالۍ کې د اوبو 2 کانالونه او 11 پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې. د یادو پراختیایي پروژو په پیلېدو سره سلګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندوز ولایت د شیرخان بندر ښارګوټي اوسیدونکو د اسلامي امارت له حکومت څخه د څښاک د پاکو اوبو لپاره د څاګانو د کیندلو غوښتنه کوي. دوی وایي د هرې بوشکې اوبه په 15 افغانۍ پیري، خو د کندوز د کلیو او پراختیا ریاست مسؤلین په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د کندوز ولایت د علي اباد ولسوالۍ د اداري ودانۍ ترمیم چارې پیل کړې. د علي اباد ولسوالۍ د اداري چارو ودانۍ د وروستیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. په کندوز کې د یونیسیر دفتر په 300 راستنېدونکو کورنیو نغدي مرستې وویشلې. د هرې کورنۍ لپاره 200 امریکایي ډالر په پام کې نیول شوي وو. په بدخشان ولایت کې د دولتي ځمکو د غاصبینو د بیرته راګرځولو او د غصب د مخنیوي د کمیسیون جوړول. د بدخشان ولایت سیمایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. په کندوز ولایت کې د تکواندو د روزونکو دریم سیمینار جوړ شو. د تکواندو فدراسیون مسؤلین وایي چې د سیمینار روزنیز مواد به د افغانستان د تکواندو فدراسیون د روزونکو لخوا ګډونوالو ته ورکړل شي او بریالیو کسانو ته به د ملي روزونکي د 3مې درجې سندونه ورکړل شي.